سلامونه دوستانو. اکثره ملګري زنګونه وهي او پوښتنه کوي چې په دې اوسنی بحراني وضعیت کې کوم ډول کاروبار پیل کړو. یو خوا بیکاري ده، بل خوا ناامني ده او زموږ زړه هم تنګ دی. غواړو چې یو کاروبار او مصروفیت پیل کړو. دوستانو لس هغه کاروبار تاسو خوایم چې په پیلولو کې باید ډیر زیات دقت وکړئ، مارکیټ ریسرچ وکړئ، سروې وکړئ، خپل سیالان وګورئ، اوضاع وګورئ، موقعیت وګورئ او بیا دا کاروبار پیل کړئ. ګورئ په پیلولو کې ډیر زیات دقت وکړئ. زما توصیه دا ده چې دغه کاروبار د 3 له 5 میاشتو پورې مه شروع کوئ، ځکه چې دغه د سولې پروسه معلومه سي او زموږ دغه د افغانستان سرنوشت معلومه سي چې موږ کوم خواته روان یو. بیا د هغه وروسته تاسو پانګونه وکړئ. لومړی کاروبار د هوټل جوړول، کافي شاپ جوړول، رستوران جوړول او یا هم سیاحتي شرکتونه جوړول، ټوریزم او یا هم د سیاحت خدمات وړاندې کول. ګورئ دوستانو، دغه کاروبار که تاسو پیلول غواړئ باید ډیر زیات دقت وکړئ چې په اوسنۍ بحراني حالاتو کې ډیر زیات متضرر شوي. دوهم ذوقي، تفریحي، سټایل او فیشن پورې مربوط کاروبار دی، لکه د سرو زرو کاروبار او یا هم د کریمونو پودرونو کاروبار، دغه ترڅنګ د کالو بوټانو کاروبار. ټول هغه کارونه چې د ذوق فیشن پورې مربوط وي یا سټایل پورې مربوط وي. دغه اوسنۍ حالاتو کې دغه کاروبار ډیر ښه نتیجه نه ورکوي. خلک وږي دي او خپل د خېټې د مړولو دپاره هلې ځلې کوي. او سټایل هغه وخت امکان لري چې زړه دې ارامه وي او شاوخوا مشکلات نه وي، په ارامه زړه د کوره ووځي، ښه منظم فیشن کړی د کور ووځئ او دا کاروبار پیل کړئ. نو دغه فیشن پورې مربوط کاروبار هم بدبختانه په دې وروستیو کې چندان ښه نتیجه نه لري او حداقل د 3 میاشتو لپاره دغه کاروبار مه پیلوئ. دریم د نوي کورسونو جوړول دي. دوستانو په دغه برخه کې هم دقت وکړئ. کورسونه بیخي ډیر سوي دي په افغانستان کې او نوي که چیرې تاسو پیلوئ نو باید ډیر زیات دقت وکړئ. اوس حالات بحراني دی، خلک ډیر زیات توجه دې ته نه کوي چې انګلیسي ژبه زده کړي او یا هم کورسونو ته ولاړ سي. هغه شته کورسونه چې اوس په مارکیټ کې دي، یو اندازه نوم لري، امکانات لري، همدغه خلک ځان وچلوي چې اکثره بدبختانه په بحران کې دي. نو که چیرې تاسو نوی کورس جوړوئ باید ډیر زیات دقت وکړئ. څلورم د لویو سټورونو جوړول دي. لوی سټورونه په کابل او ولایتونو کې شته دي، ولې زموږ د خلکو سایکالوژي دا ده چې دوی ډېر علاقمندي لري تر څو د سړک د غاړې خریداري وکړي. یو دوکان ته ولاړ سي، خپله لاړ سي، منډۍ ته لاړ سي، دغه دانه خرید وکړي. دوی وایي چې ارزانه وي، اسانه وي او موږ ورته لاسرسی ولرو. دوی ډېر کیفیت پسې نه ګرځي چې په ډېر لوړ کیفیت یو جنس په لوړ قیمت باندې واخلي. د بل خوا اقتصادي وضعیت هم خراب دی. کوم شته سټورونه چې په کابل کې دي دا کافي دي. که نوی سټور تاسو جوړوئ باید ډېر زیات دقت وکړئ. پنځم د ودانیو یا ساختمان کاروبار دی او یا هم ریل اسټیټ دی چې په اوسنۍ بحراني حالت کې ډیر زیات متضرر شوی. که چیرې تاسو په ساختمان کې پانګونه کوئ، لوی ساختمانونه جوړوئ، لوی بلندمنزلونه جوړوئ، همدارنګه که چیرې ځمکه اخلئ نو ډیر زیات احتیاط وکړئ، لږ صبر وکړئ، په دغه برخه کې لږ پانګونه مه کوئ. او که چیرې ډیر پیسې لرئ او هغه پیسې تاسو ته ډېر نه پکارېږي، تاسو ځمکه واخلئ، ممکن یو څه وخت وروسته دغه ځمکه باندې تاسو کورونه جوړ کړئ او یا هم که بیرته خرڅ کړئ بیا ښه نتیجه ورکوي. ولې که په دې هدف یې اخلئ چې همدا نن او سبا په دغه ځایونو کې تاسو بلډینګونه جوړ کړئ نو لږ انتظار وکړئ. شپږم تولیدي برخه ده. بدبختانه زموږ تولیدي برخه ډیره متضرره شوې ده. برق نشته، اداري فساد اوج ته رسېدلی، په قوانینو کې ستونزې شته دي، د حکومت توجه کمه ده. دغه سبب شوی تر څو زموږ شرکتونه، اکثره شرکتونه بدبختانه د بحراني وضعیت سره مخامخ شي. اووم په لوړه کچه په کانونو کې پانګونه ده. دوستانو افغانستان یو مدني هیواد دی، موږ ډیر زیات کانونه لرو، ولې کانونه ډیر پیسو ته ضرورت لري، ډیره پانګونې ته ضرورت لري. احتیاط وکړئ، یو 5-6 میاشتو پورې صبر وکړئ تر څو اوضاع معلومه سي. که چیرې اوضاع معلومه سوله خیره، صلح راغی، بیا نو په کانونو کې پانګونه وکړئ، هم ګټه ده، هم ثواب دی، هم خرما. اتم د موټرو کاروبار او یا هم د ترانسپورت په سکتور کې پانګونه ده. تاسو وګورئ د موټرو قیمتونه ډیر ټیټ سوي، ترانسپورتي وضعیت خراب دی، خلک یو ځای نه بل ځای ته ډیر راشه درشه نه کوي، امکانات او انتقالات هم کم سوي دي. نه هم د فرهنګي او کلتوري برنامو ترسره کول لکه راډیو جوړول، تلویزیون جوړول، ماډلینګ کول، همدارنګه د غونډو کنفرانسونو جوړول، ورته نور برنامې چې فرهنګي او
کلتوري برخو سره اړخ لګوي په اوسنۍ حالاتو کې لږ متضرر شوي تاسو لږ باید احتیاط وکړئ. لسم د سپورټ کاروبار دی لکه فوټبال، والیبال، تکواندو، کرکټ، همدارنګه جیدو، کراته او فټنس برخه وي. که په دغو برخو کې تاسو غواړئ پانګونه وکړئ لږ صبر وکړئ. دوستانو دغه لس کاروبار چې ما تاسو ته تشریح کړه د هغه کاروبار دی چې موږ شدیدا ورته ضرورت لرو ولې اوضاع ورته مناسبه نه ده، حالات ورته مناسب نه دي. دا موضوع مې ځکه تاسو سره شریک کړه چې اکثره دوستان زنګونه وهي، پوښتنه کوي چې موږ که په دغو برخو کې پانګونه وکړو. ګورئ دغه کاروبارونه د حالاتو تابع دي. که حالات ښه وي، امنیت ښه وي، اوضاع ښه وي، د خلکو اقتصادي وضعیت ښه وي، نو تاسو کولی شئ دا کاروبار پیل کړئ. که چیرې بحراني وضعیت وي نو دغه کاروبار نتیجه نه ورکوي. دوستانو د دغه کاروبارونو ور اخوا که چیرې کوم بل داسې کاروبار وي او ما نه پاتې وي تاسو په کمنټ کې ولیکئ، خپل نظریات سره شریک کړئ. ټول په یو کشتۍ کې سپاره یو او باید یو بل سره همکاري وکړو تر څو دغه کشتۍ تر ساحله پورې ورسوو او بحراني وضعیت کنټرول کړو. دوستانو که چیرې غواړئ تاسو ته همدغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړ کړم، تاسو سره شریک کړم، نو زما چینل سبسکرایب کړئ، کمنټونه را سره شریک کړئ، خپل نظریات را سره شریک کړئ. ستاسو نظریات ماته ډېر زیات مهم دی او ارزښت لري. تر بیا تاسو ټول په لوی او بخور کې سخت تعالی سپارم.